پاکستان او امریکا په افغانستان کې د نوې لوبې په لټه کې. د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر امریکا ته روان شو. السلام علیکم. د امپراتور ټي وي چینل درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پاکستان د پوځ لوی دریسیز امریکا ته په رسمي سفر روان شو. د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر وایي د دغه هیواد د پوځ لوی دریسیز نن امریکا ته په رسمي سفر روان شو. د عاصم منیر دا سفر له هغې وروسته دی چې 2 ورځې وړاندې د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي سره یې ولیدل. د پوځ د عامه اړیکو په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی منیر به د امریکا له لوړپوړو پوځي او نورو حکومتي چارواکو سره وګوري. دا امریکا ته د پاکستان د پوځ لوی دریسیز په توګه د عاصم منیر لومړنی سفر دی. د چارو څارونکي وایي چې پاکستان چې کومه تمه له طالبانو درلوده هغه تمه او خوبونه یې طالبانو په اوبو لاهو کړل. اوس پاکستان د توی یا خوړه اخیستې په څیر هرې خواته لاس اچوي. تازه د عاصم منیر له سفره داسې ښکاري چې امریکا او پاکستان به په ګډه د طالبانو په تړاو یوه نوې لوبه پیلوي، خو دې لوبې ته به د افغانستان د اسلامي امارت چارواکي او مشران متوجه وي. تر دې سفر 2 ورځې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس په اسلام آباد کې د عاصم منیر سره هم ولیدل. تر دې لیدنې مخکې ښاغلي ویسټ ویلي و چې امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې په چارو کې له پاکستان سره ولاړه ده. ښاغلي ویسټ پاکستان له سفر وروسته په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پوځ لوی دریسیز جنرال عاصم منیر د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلاني او د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دراني سره یې کتلي دي او له ترهګرۍ سره یې د مبارزې ترڅنګ پر بېلابېلو موضوعاتو بحث کړی دی. نوموړي دغه سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره په لیدنه کې د ټي ټي پي په اړه د شته اندېښنو او د افغان کډوالو لپاره د اسانتیاو په برابرېدو هم خبرې کړې دي.